د زیرک ټي وي درنو لیدونکو سلام او وخت مو بخیر. زه سیما سهار یم او تاسو ته نن ورځ د ډاکټر نجیب په اړه معلومات وړاندې کوم چې ډاکټر نجیب څوک، چیرې او څنګه ووژل شو. تاسې هم زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب او ملګرو سره شیر کړئ. 1975 کال د جد اومه د کابل په سوړ سهار کې د خلق دیموکراتیک ګوند وروستی رئیس جمهور ډاکټر نجیب او د هغه ورور شاپور په اریانا څلور لارې کې په دار ځړېدلي. د کابل په واورو پوښلي غرونه د وحشت او ډار ساړه غږونه باسي. د ښار په څنډو کې خال خال ډزې روانې دي. کابل خاموش دی او د باعزته کابل یو زړور او قوي رئیس جمهور یخ وهلي جسد ته څوک خوشحاله او څوک خفه دي. د نجیب پلویان او خواخوږي وطن دوست او زړور شخص بولي او د هغه مخالفین یې د روسیې ملګری، د اسلامي ډلو ځپونکي او د دیني شاعرو خلاف شخص بولي. د نن څخه تقریبا 30 کاله مخکې د خلق دیموکراتیک ګوند همدغه وروستی رئیس جمهور د کورنیو جګړو پر مهال د ملګرو ملتونو دفتر څخه ویستل کېږي او له وژلو وروسته په دار ځړېږي. دا د ډاکټر نجیب الله آرامځای دی چې د پکتیا په میلان کې شتون لري. نجیب ته په سخت او له کړاوونو ډک وخت کې واک لاسته ورغلی و. یو خوا د روسیې ملګرتیا کې په هغوی د ډاډ کمیدل او بل خوا د جهادي ډلو قوي پرمختګ او په نړیواله سطحه د افغانستان کورني او بهرني کشالي رامخته کېدل و. دا هغه وخت دی چې روسانو افغانستان تر کړی او جهادي ډلو پوره پرمختګ کړی. تاریخ پوهانو د نجیب حکومت د پرځېدلو په ډېرو دلایلو خبرې کړي، خو د پام وړ د نجیب د ملګرو ناځواني، د روسیې پر شاتګ او د هغوی ملاتړ له لاسه ورکول، د جهادي ډلو پراخ نړیوال او سیمه ییز ملاتړ او د هغوی جذبې د نجیب د ماتې لامل ښودل شوي. هغه مهال د ملګرو ملتونو نړیواله ټولنه په دې ونه توانېدله چې د نجیب حکومت او جهادي ډلو ترمنځ روغه جوړه وکړي او پر یوې نوې ادارې سلا شي، بلکې دا کشاله د نجیب د مرګ او په افغانستان کې د کورنیو جګړو سبب شوه چې پکې زرګونه وطنوال مهاجر مړه، معیوب او تر خاورو لاندې شول. ځینې کتابونو او تاریخ پوهانو د نجیب او ځینو جهادي رهبرانو ترمنځ د یو ټولګډونه ادارې او نظریاتو تبادلې په خاطر ځینو لیکنو ته هم لاسرسی پیدا کړی چې د نجیب او ځینو جهادي مشرانو ترمنځ په ښه لحن او ادبیات لیکل شوي وو. خو دا چې ولې دغه لیکونو لیږل درېدلي او د هغوی روغې جوړې دروازې بندې شوي، په دې اړه له تر اوسه معتبرو سرچینو څخه څه نه دي موندلي. ډاکټر نجیب له واکه پر سر کېدو وروسته وطن کې د ملګرو ملتونو دفتر کې پاتې شو. په لومړیو کې له وطنه وتل ونه غوښتل او کله چې کورنۍ جګړې او حالات لا ترینګلي شول، نو بیا د نظار شورا او شمالي ټلوالې تر کنټرول لاندې هوایي ډګر کې اجازه ورنه کړل شوه چې نجیب له وطن لاړ شي، چې بالاخره یې ورور شاپور او نجیب وژل کېږي او جسدونه یې د عامو خلکو له لوري په اریانا څلور لارې کې په دار ځړېږي.